أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګرانو محصلینو، نننی درس مونږ د ملي تلویزیون د افغانستان ملي تلویزیون په اړه کې د نېشنل ټي وي ملي تلویزیون نېشنل ټي وي تیرو درسو کې مونږ هم تلویزیون لږ څه بحث وکړو چې افغانستان ته تلویزیون څه ډول روغله ده او څه ډول خپرونې شروع کړلې. نن خاص مونږ په ملي تلویزیون غږیږو چې ملي تلویزیون په خپرونو کله پیل کړی دی او په ملي تلویزیون کې کوم فلمونه خپرېدل، آیا په ملي تلویزیون کې ځینې فلمونه په سټوډیو کې خپله جوړ شوي دي او که نه. ارڅو ملي تلویزیون دا د سردار داود خان په وخت کې خپلې خپرونې شروع کړلې. کله چې سردار داود خان د افغانستان ولسمشر و، نو په هماغه وخت کې د ملي تلویزیون هم په خپلو خپرونو باندې پیل وکړلو چې د 1400 چې د سردار داود خان د حکومت آخري میاشتې وي او کال 1459 و، 1459 هجري شمسي. تیر درس کې مونږ ویلي وو چې په 1455 کال کې په 1455 کال کې د جاپان د دولت سره یو تړون لاسلیک شوی و چې بیا ځینې پیسې چې 2.3 میلیارډ ډالر کېدلې هغه افغانستان دولت ته ورکړل شولې. د ملي تلویزیون د بنسټ لپاره کېښودل شوله او د ملي تلویزیون د سټوډیو لپاره ځینې تخنیکي وسایل په هغه پیسو نه وخوستله شوه او یو پسمایي غرنې څوکه چې کوم ترانسمیټر نصب کېدلو د تلویزیون لپاره د هغې کوم سراک چې لګېدو سراک هم په هغه پیسو باندې پوښ شوی و او 100 متره مربع مساحت کې یوه سټوډیو د پروډکشن لپاره جوړه شوله. خو سردار داود خان په وخت کې ملي تلویزیون خپل امتحاني خپرونې چې وي هغه پیل کړلې چې 1455 هجري شمسي کولو. کله چې تلویزیون خپل خپرونې پیل کړلې نو په هماغه وخت کې مونږ د ملي تلویزیون لپاره مسلکي ژورنالیستان نه لرل، مسلکي کدرونه موږ سره نه و شته، نشراتي او فني کدرونه د ملي تلویزیون لپاره نه وو. نو د دې په خاطر چې مونږ په مسلکي ډول ملي تلویزیون په مسلکي ډول خپرونې پیل کړي، په مسلکي ډول خپرونې جوړې کړي، په مسلکي ډول خپرونې ترتیب کړي. ځینې کسان د لنډمهالو کورسونو لپاره خارجي هېوادونو ته ورلېږل شول چې په قرارداد کې جاپان سره کوم قرارداد شو په هغه کې هم یوه ماده دا وه چې باید د افغانستان ځینې کسان د تلویزیون لپاره هغه باید وروزل شي تر څو تلویزیون کې معیاري خپرونې جوړې کړي. ځینې کسان جاپان ته لاړل. ایمن پسرلي په خپل کتاب کې لیکلي دي چې 30 نفر د ایران ته د مسلکي زده کړو لپاره ولېږل شول. 6 میاشتې وروسته بیا بېرته هېواد ته راغلل او د تلویزیون د خپرونو په جوړولو ترتیبولو په دا کې لنډمهاله کورسونه یې تعقیب کړل. د هغې نه وروسته بیا د ملي تلویزیون خپرونې چې وي هغه تقریبا خوارې په لور سره کنته شولې پر مخ لوړلې. نو ملي تلویزیون په 1455 کال کې امتحاني خپرونې پیل کړلې په هغه وخت کې چې مسلکي ژورنالیستان نه وو. د مسلکي ژورنالیستانو د روزلو لپاره د ځینو هېوادونو سره قراردادونه لاسلیک شول چې د هغې قرارداد له مخې د لنډمهالو کورسونو لپاره کسان ولېږل شول او بیا وروسته راغلل او په ملي تلویزیون کې خپل کار ته ادامه ورکړله چې ځینې کسان ایران ته هم لاړو. او امتحاني خپرونې چې د ملي تلویزیون نه خپرېدلې هغه په علمي برخه کې وې، سپورټي برخه کې وې، ځینې کارتوني فلمونه وو، علمي سپورټي فلمونه. یعنې دا د ملي تلویزیون لومړنۍ خپرونې وې چې په امتحاني شکل یې خپرولې او د سوره چې دغه امتحاني خپرونې چې وې دا د کابل ښار نه د 10 نه ونیسه تر 60 کیلومترو د 10 نه تر 60 کیلومترو لږ څه پرته دا امتحاني خپرونې اورېدل کېدلې. یعنې د کابل ښار نه د 10 کیلومتر نه ونیسه تر 60 کیلومترو پورې لرې فاصله کې د امتحاني خپرونې به تر خلکو غوږونو او سترګو رسېدلې. د سوره 1 وروسته
بیا د تلویزیون په خپرونو کې لږ ځان ډرمنځته شولو او خپرونې لږې ودرېدلې او د هغې نه وروسته بیا ملي تلویزیون په خپرونو باندې پیل وکړلو. د ثور اوومې نه وروسته په امتحاني خپرونو کې ځان منځته راوړلو. د هغې نه وروسته بیا خپرونې پیل کړلې چې په هغه وخت کې ملي تلویزیون 2 ساعته خپرونې لرلې. یعنې خپرونې چې وي دا 2 ساعته وي. په پایل کې چې د کله ثور نه وروسته امتحاني خپرونې پیل شولې، خو کله چې وسایل بشپړ شول، د تلویزیون لپاره وسایل مکمل شول، د تلویزیون لپاره وسایل برابر شول او نور وسایل د ملي تلویزیون سټوډیو لپاره وخوستل شول، بیا د علمي سپورټي فلمونو ترڅنګ ټولنیزې، اقتصادي، اطلاعاتي او هنري خپرونې هم د ملي تلویزیون لخوا سره کنته شولې، خپرې شولې چې په 1958 هجري شمسي کال کې په 1958 هجري شمسي کال کې د تلویزیون خپرونې 2 ساعتو نه 4 ساعتو ته لوړې شولې. یعنې 4 ساعته خپرونې بیا تلویزیون کولې. په 1959 هجري شمسي کال کې د ملي تلویزیون خپرونې 15 ساعته او 20 دقیقو ته وغځېدلې. 15 ساعته او 20 دقیقو ته لوړې شولې. په 1960 هجري شمسي کال کې د ملي تلویزیون خپرونې 15 ساعته په 1960 هجري شمسي کال کې د ملي تلویزیون خپرونې 15 ساعته او 45 دقیقو ته وغځېدلې، یعنې پورته لوړلې. په 1980 میلادي کال کې د اولمپیک لوبې هم د ملي تلویزیون له لارې څه شولې؟ خپرې شولې. بیا د 1962 هجري شمسي کال کې د ملي تلویزیون خپرونو له امله وغځېدله، یعنې ځینو ولایاتو ته یې هم خپرونې ورکړلې، چې دا 2 پړاوونه لرل چې ولایاتو ته کومې خپرونې ورکړې وې. په اول پړاو کې ملي تلویزیون چې ولایاتو ته خپرونې ورکړې وې، په هغه کې خوست، کندهار، یعنې دا هغه ولایتونه دي چې ملي تلویزیون خپرونې تر 15 دقیقو او وروسته یې ملي تلویزیون خپرونې پراخې شولې، ولایاتو ته یې هم خپرونې ورکولې. نو په لومړي قدم کې خوست، کندهار، هرات، فراه، غور دغه ولایتو ته یې ورکړلې. په اول قدم کې ملي تلویزیون په لومړی پړاو کې ملي تلویزیون دغه ولایتو ته خپرونې وغځولې. بیا په دویم پړاو کې ملي تلویزیون خپرونې کونړ، هلمند، بلخ او بغلان دغه ولایتو ته، یعنې په لومړي پړاو کې د ملي تلویزیون خپرونې خوست، کندهار، هرات، فراه او غور ته ورکړل شولې. په دویم قدم کې کونړ، هلمند، بلخ، بغلان ته ورکړل شولې. دا موږ تېر درس کې ویلي وو چې فرضاً خوست کې چې کله دا خپرونې ورکړل شولې، خپرونې به د افغانستان په ملي تلویزیون سټوډیو کې ریکارډ کېدلې، بیا به د موظفو کسانو لخوا هغه راوړل کېدلې، یا به د شپې لخوا د خپرونې دې ته ورکول کېدلې دې ولایاتو ته. په 1980 کال کې بیا د غویي د اتمې له بدلون نه وروسته په 1980 کال کې د غویي د اتمې د بدلون نه وروسته خپرونې چې وي لږ څه د خنډ سره مخامخ شولې. د هغې نه وروسته بیا تلویزیوني خپرونې چې وي بیا پیل شولې چې د سهار 6 بجو نه تر 12 بجو پورې دوام کولو. بالاخره ملي تلویزیون خپرونې دې حد ته دې اوج ته ورسېدلې چې 24 ساعته خپرونې پیل کړلې. 24 ساعته، یعنې 24 ساعته به څه کول؟ نشرات کول. دلته متوجه شئ، ملي تلویزیون دا د سردار داود خان په وخت کې په خپرونو پیل کړه. د مسلکي کسان نو د لنډمهالو کورسونو لپاره ځینې کسان دا خارجو هېوادونو ته ورلېږل شول او په امتحاني خپرونې چې علمي سپورټي او فلمونو برخه به خپرېدله. دا د کابل ښار نه د 30 کیلومترو نه ونیسه تر 80 کیلومترو پورې لرې اورېدلې کېدلې دا خپرونې د امتحاني خپرونې. کله چې وسایل بشپړ شول، وسایل پراخ شول د ملي تلویزیون لپاره، نو بیا
د دغو برخو ترڅنګ ټولنیزې اقتصادي دغه برخې هم د خپرونې هم په تلویزیون کې ور اضافه شولې او د هغې نه وروسته عیسی ورنه وروسته بیا لږ څه خنډو کې رامنځته شولو د خپرونې ځان سره مخامخ شولې بلاخر چې کله بیا پیل شولې 2 ساعته خپرونې لرلې بیا هغې نه وروسته 4 ساعته بیا 15 ساعته 60 دقیقې او بیا وروسته 15 ساعته 45 دقیقې د هغې نه وروسته بیا د شپږو بجو نه تر 12 بجو پورې خپرونې کولې او بلاخر د ملي تلویزیون نشرات دې حد ته ورسېدل چې 40 ساعته نشرات دې کول 40 ساعته خپرونې به خلکو ته وړاندې کولې او چې کله د ملي تلویزیون لمنه پراخه شوله ځینو ولایاتو ته یې هم خپرونې ویل کړلې چې دا 2 پړاوونه لرل په لومړی پړاو کې خوست کندهار هرات فراه او غور ته امتحاني خپرونې ویل کړل شولې په دویم پړاو کې کونړ هلمند بلخ او بغلان ته خپرونې ویل کړل شوې نو تلویزیون چې و پرمختګ شروع کړو په افغانستان کې د ملي تلویزیون ترڅنګ ځینې شخصي تلویزیونونه هم منځته راغلل د ملي تلویزیون ترڅنګ ځینې شخصي تلویزیونونه منځته راغلل چې شخصي تلویزیونونه کوم وو شخصي تلویزیونونه آریانا شمشاد آیانا او طلوع افغان دا هغه تلویزیونونه وو چې شخصي وو شخصي رسنۍ شخصي رسنۍ یا د ګټې په خاطر رامنځته شوې وي یعنې د سوداګرۍ لپاره یې رامنځته شوې وي یا د کاروبار یا د شهرت یا د سیاست له مخې دا شخصي رسنۍ منځته راغلې وي نو آریانا شمشاد آیانا طلوع افغان دا هغه رسنۍ وي چې د ملي تلویزیون ترڅنګ یې خپلو خپرونو ته دوام یې کړلو د آریانا تلویزیون هغه چې دا امتیاز خاوند چې دا احسان الله بیات ده د آیانا تلویزیون امتیاز خاوند دیار محمد ده د شمشاد تلویزیون امتیاز خاوند فضل کریم فضل ده او د طلوع تلویزیون احمد جاهد محسنی ده او د افغان تلویزیون امتیاز خاوند چې ده هغه احمد شاه افغانزی ده او بیا په ملي تلویزیون کې ځینې مستند فلمونه هم جوړ شول په ملي تلویزیون کې ځینې مستند فلمونه جوړ شول چې د هغې له جملې نه یو هم عشق او لبهن یو دا فلم ولبهن دا په ملي تلویزیون سټوډیو کې جوړ شول مستند فلم بل چې و پرجام دا یو بل مستند فلم چې په ملي تلویزیون سټوډیو کې جوړ شول صبح و سفید دا یو بل مستند فلم چې دا هم په د افغانستان ملي تلویزیون په سټوډیو کې جوړ شول او سعید اورکزی چې و دا د دغې فلم سعید صبح و سفید د دې ډایرکټر و د هغې نه وروسته نور مستند فلمونه لکه سربند ناوې او د لمر په لور مجبور دین قالب د کونډې زوی دا هغه فلمونه وو چې د افغانستان ملي تلویزیون په سټوډیو کې جوړ شول او تر خلکو ورسېدل خو تلویزیوني مستند فلمونه چې جوړ شوي دي هغه یو افغانستان بدون شورویها افغانستان بدون شورویها یو فلم دا دی چې په اساس جوړ شو دا کله چې شورویان د افغانستان نه ووتل کومې هیلې ناامیدۍ چې موجودې وي د هغې انځورګري په دا فلم کې شوې وه دویم چې و ابدات تاریخي دا بل تلویزیوني مستند فلم و چې دا هم ابدات تاریخي شهر کابل د دې په اساس جوړ شوی بل چې و دیروز امروز بل مستند تلویزیوني فلم دیروز امروز چې دا افغانستان کې کومه جګړه تېره شوې وه د جګړې چې کومه وراني یې رامنځته کړې وه او څه رقم ته یې بېرته افغانستان ابودوای شو دغو کیسې دا کیسې وکړې راپاستل شوې وي او په دا فلم کې ځای پر ځای شوې وي د بېرته د افغانستان د ابادولو تصویر خلکو ته ورکړل شوی و او بل فلم چې و درسوک بابای ملت دا تلویزیوني فلم و درسوک بابای ملت دا د ظاهرشاه د ځوانۍ مرحلې د پاچاهۍ په باره کې او د هغې د مړینې مراسم په دا فلم کې خلکو ته ننداره شول او بل چې و افغانستان نن یعنې نن افغانستان د دې په باره کې جوړ شوی تلویزیوني مستند فلم و
دا ته متوجه شئ موږ مخکې وویل چې ملي تلویزیون د سردار داود خان په وخت کې خپل خپرونې پیل کړلې. ملي تلویزیون د سردار داود خان په اخري په وروستیو برخو کې هغه چې مسلکي کسان نه وو، نو ځینې کسان د لنډمهالو کورسونو لپاره خارجو هېوادونو ته ولېږل شول چې جاپان او ایران ته 18 تنه لګل شوي وو او بیا بیرته راغله. خپرونې چې وې امتحاني وې، سپورټي او فلمونه دا به خپرېدل. بیا د وخت په تېرېدو سره د ملي تلویزیون خپرولو لمن وغځېدله چې نورو ولایاتو ته یې هم خپرونې ویل کړلې چې دوه پړاوه لرل. لومړی خوست، کندهار، هرات، فراه، غور ولایتو ته امتحاني خپرونې ویل کړله شولې، یعنې ملي تلویزیون کې به خپرونې ریکارډ کېدلې، هغه برلګلې کېدلې ولایاتو ته د استازو په ذریعه د شپې لخوا به د دغو ولایاتو ته رسولې خپرونې. په دویم پړاو کې امتحاني خپرونې کونړ، هلمند، بلخ، بغلان ته ویل کړله شولې چې د دې نه وروسته د تلویزیون وسایل بشپړ شول. بیا خپرونې لږې اوږدې شوې، اول کې 2 ساعته وې، بیا یې هغې نه وروسته 4 ساعتو ته خپرونې وغځېدلې، بیا یې هغې نه وروسته 15 ساعته او 20 دقیقې، بیا 15 ساعته 45 دقیقې، بلاخر د سمر د غویي اتمې نه وروسته بیا لږ بدلون په تلویزیون کې راغللو او خپرونې چې کله بیا پیل شوې د ورځې د سهار 6 بجو نه تر 12 بجو پورې به خپرونې کولې. د هغې نه وروسته بیا د خپرونې چې وې د ملي تلویزیون نشرات چې وو 24 ساعتو ته وغځېدل. نو تلویزیون افغانستان کې ارزښت پیدا کړو، خلک یې په ارزښت وپوهېدل. نو د ملي تلویزیون ترڅنګ ځینې شخصي تلویزیونونه هم هغه رامنځته شول. شخصي رسنۍ اصل له هغو رسنیو تېله کېږي چې یا د سیاست په موخه رامنځته شوي یا د سوداګرۍ، کاروبار، تجارت په موخه رامنځته شوي. نو شخصي رسنۍ بیا منځته راغلې، شخصي تلویزیونونه چې هغې نومونه موږ غوښتل، اریانا، شمشاد، آینا، افغان، طلوع، دغه تلویزیونونه وو چې د ملي تلویزیون ترڅنګ کې خپرونو ته دوام یې کړلو. او ځینې فلمونه هغه هم په ملي تلویزیون سټوډیو کې جوړ شول چې هغې نومونه موږ وغوښتل چې پرجام، صبح سپید او ځینې مستند تلویزیوني فلمونه وو چې افغانستان بدون شورویها، بقای ملت، افغانستان نن، او دا هغه فلمونه وو چې د ملي تلویزیون د سټوډیو لخوا خپاره شول. اوس د نن ورځې درس همدومره بس ده، هر څو د درس اضافه نکتې ته چې فرضاً موږ وایو چې ملي تلویزیون په سټوډیو کې ځینې مستند فلمونه جوړ شول. مستند په څه معنی؟ مستند څه شي ته ویل کېږي؟ هر څو د تعریف ته دا سره ولیکئ. مستند چې دې ته په انګلیش کې ډاکومنټري ویل کېږي. ډاکومنټري مستند تعریف دا شی ده، ما یوټیوب نه یو هغه نه مې ویکیپیډیا نه مې یو تعریف راخواسته ده چې ډاکومنټري از ا ټلویزیون or radio program or films which show real events or provides information about a particular time. یا مستند په څه معنی؟ مستند د تلویزیون یا رادیو یو پروګرام دی یا یو فلم دی چې حقیقي پیښې د یوې ځانګړې موضوع په اړه معلومات وړاندې کوي. یعنې چې هغه کې لوسوهنه نه کېږي، ایډیټ چې نه وي، حقیقت او واقعیت روښولې عیناً خلکو ته وړاندې کوي، دې ته مستند ویل کېږي. او د نن ورځې پوښتنه به تاسې دا وي چې فلم او سریال په خپل منځ کې څه توپیر سره لري. ومن الله توفیق. نخستین فیلم افغانی در تاریخ سینمای کشور. اوه، شما هستید؟ چقدر خوب میخواندی. صدای خواندن چند دقیقه مرا پشت دروازه معطل ساخت. اولین بار در پایتخت، سالن سینمایی که در کنار لیسه استقلال موقعیت داشت روی پرده به نمایش رفت. این فیلم عشق و دوستی نام دارد. دور از انتظار، عشق و دوستی در بازار چنگ به دلها نزد و نتوانست پول مصرف شده را دوباره به دست بیاورد و این نخستین ضربه به سینمای افغانستان بود. این فیلم جسته و گریخته این طرف آن طرف در نوار 16 میلیمتر شوت کردن و بالاخره پروسس از ایره در هند سابقه در لاهور به اکمال رساندن. در او زمان شخصیت های
بودن که مفکوره را به تصویر در آوردن که عبدالرشید لطیفی بود، نشاد ملک خیل بود، بیناسای بود. اینا سر قصه فیلم و ساختار فیلم دست یازیدن که این فیلم به اکمال برسانند. پس از آن که شاه امان الله خان از سفر هندوستان بازگشت، با خودش ماشین نمایش فیلم را آورد تا مردم را با این پدیده جهانی آشنا بسازد و در پخمان برای نمایش فیلم سینما ساخت. دیری نگذشت که مخالفت‌های روحانیون پرده سینمای نوپا را در افغانستان دوباره بست. یک دیگه که عاشق سینما بودن یا عاشق پرده سینما یا بازیگری و یا تمثیل اینا هم خواستن که فیلم بسازن. در اون وقت هیچ امکاناتی در افغانستان نبود، استودیوها وجود نداشت و تنها استودیوهایی بود که در لاهور هند، یعنی وقت هنوز پاکستان و هند از هم جدا نشده بودن، یعنی جز خاک هندوستان بود لاهور. در اونجا استودیوهایی بود که یک عده رفتن. در زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه رویدادها و پیشرفت‌ها در افغانستان بیشتر جان گرفت و برای به تصویر کشیدن این موضوعها در چوکات ریاست مستقل مطبوعات وقت شعبه به نام فیلمبرداری ایجاد شد. آن دوربین مأمور ضبط سفرهای شاه و افتتاح پروژه‌های دولتی بود. آن زمان فیلم‌ها را برای تدوین به امریکا می‌فرستادند. پس از طی یک مرحله پیچیده با صداگذاری و طرح‌اندازی نسخه کامل برای نمایش به افغانستان فرستاده می شد. مفکوره عزیزی پیدا شد که باید افغان فیلم به عنوان یک استودیو در مابین افغانستان ساخته شود. اما بود که با ایالات متحده امریکا وقت صحبت شد، شاه صحبت کرد، گپ زدن و اونا حاضر شدن که برای ما یک استودیوی سیاه و سفید فیلم های مستند در افغانستان بسازه. برای این منوال افغان فیلم تداوم گذاری کردن، متخصصین امریکایی آمدن، اعمار کردن و تمام ماشینالات از آمریکا آوردن، نصب کردن و برای چندین دوره شاگرداره یا بچهای افغان فیلم درس دادن. من میخوایم مثل اون عقاب باشم، دعوا بگردم، هر چی ببینم. فیلم مانند عقاب نخستین تجربه سازندگان افغان در فیلم بود که راه را برای ویدیوهای بیشتر هنری و داستانی باز کرد. شخص به نام فیض محمد خیرزاده که در ایالات متحده امریکا تحصیل عالی داشت، دست به ساختار این فیلم زد که صحنه‌های آن در شهر کابل و پغمان برداشته شده بود. کسایی که از بیرون کشور آمدن شروع کردن به ساختن فیلم‌های داستانی، در حالی که لابراتوار افغان فیلم یک لابراتوار کوچکه فقط اختصاص یافته بود برای فیلم‌های اخباری. این مثل اینکه یک فشار وارد بکنه شما برای لابراتوار که فیلم‌های داستانی را هم بسازن و همون کار هم کردن. که اولین تولید از اینا بود فیلم مانند عقاب که خدا ببخشه از زنده یاد ظاهر ویدا نقش بسیار خوبی داشت. تقریبا یک فیلم تبلیغاتی نظامی بود. با ایجاد افغان فیلم، سلطان حمید هاشم با دسته از کارگردانان نخستین فیلم را زیر نام روزگاران در 3 بخش ساختند: طلبگاران، شب جمعه و قاچاقبران. فیلمی که در زمان ظاهرخان ساخته شد، فیلم مثل روزگاران ساخته شد، فیلم رابعه بلخی ساخته شد از طریق نظیر فیلم و بعض فیلم از طریق افغان فیلم ساخته شد که بنیانگذاری افغان فیلم در دوران ظاهرخان به قصد عزیز شد که فیلم های افغانی هم رشد کنه و ساخته شود. که افغان فیلم در اون وقت تنها دارای یک لابراتوار شستشوی فیلم های سیاه و سفید بود که لابراتوار رنگه تا امروز ما نداریم در افغانستان. سردار داود خان هنر سینما را بیشتر پرورش داد. رابعه بلخی سر نرگس تازه از سر و سیم نشان سر تاج کسرا گرفت. سوگند به بلخ و قسم به دادگری فرمانده ما که در راه سرزمین مشترکمان
بلخ از جان خود خواهم گذاشت. مجسمه ها می خندد. حتما پشتی پرده مجسمه های دیگه هم هست. نه خیر، اتاق خوابم است. بسیار خوب. قربانی وفایت که وفادار شدی، که وفادار شدی. هر شکلی که باشد به این کار مجبورت می‌سازم. کاری نکن که به قیمت جان تمام شود. مزرعه سبز. خوراک اجازه است یک قرطه بخورم؟ گناه. این آخری آرزویت بود که مزدن بگیرم. به خیالم باز و دختر جگرت خون ساخته. خیر باشه. مقبول میگه پدر؟ آقا بچه و خانه 555. بیشتر این فیلم ها با همکاری ریاست افغان فیلم مشترکاً ساخته شده بود. پای مردم را به گونه دسته دسته به سینماها کشاند. حتی نام این فیلم ها هم با روان مردم بازی می کرد و آنان را مجبور ساخت تا ساعتها پای پرده سینما بنشینند. دهه 60 خورشیدی روزگار خوش سینمای افغانستان بود و تاریخ تازه به برگشت رقم خورد. آن زمان ریاست افغان فیلم دست به ساختارهای بلند سینمایی در کشور زد. اختر مسخره، مردها را قول است، خاکستر، حماسه عشق، بیگانه، بلا ما را به اجران مبتلا کرد، انار انار بیاد بالینم، سایه و چند فیلم دیگر. از دوران ببرک کارمل تا به دوران آخر نجیب اوج سینمای افغانستان، بهترین فیلم ها در اون زمان ساخته شده. مثلا فیلم های از طریق افغان فیلم هم ساخته شد. فیلم فرار بود و چندین فیلم دیگه که و در طریق تلویزیون هم فیلم خودم چند فیلم دایرکت کردم، مثل دختر با پیران سپید، سربند، نقطه نیرنگی، فیلم دهکده من و همچنان من فیلم از طریق افغان فیلم ساختم به نام شکست محاصره، رد پا و یک فیلم دیگه که نیمکارمان و دولت نجیب الله سقوط کرد به نام سقوط یک فیلم ساخته بودم. جنگ‌های داخلی و روزهای سیاه سینما در افغانستان. پیکر بیشتر سینماهای افغانستان زخمی شد، آن همچنان که تاکنون مدوا نشده است. راکت پراگنی‌های چند طرف جنگ ساختمان افغان فیلم را از بین برد و به ویرانه تبدیل کرد. بسیاری فیلم‌ها هم نابود شدند. طالبان آخرین میخ را در دهه 70 بر پیکر سینماهای افغانستان کوبیدند. قاعده‌های سختگیرانه را به اجرا گذاشتند. درب سینماها بسته شد، بسیاری فیلم‌ها به آتش کشیده شدند و عقبگرد سر و تن سینمای افغانستان را فرا گرفت. برخی فیلم‌ها هم که مانده بودند به تاراج برده شدند و آرشیو افغان فیلم داشته‌های تاریخیش را روز به روز کم می‌کرد. نهاد یگانه هسته سینمایی در افغانستان است که برای حفظ و نگهداشت تصاویر مهم به عنوان میراث فرهنگی و تاریخی و فیلمبرداری از واقعات و انکشافاتی که در افغانستان رخ میداد بنا نهاده شده بود و این هم آرشیو افغان فیلم است که به حکم رئیس جمهور آرشیو افغان فیلم برگ ریاست جمهوری انتقال یافته است و همین اکنون هم دروازه آرشیو قفل است. پس از رژیم طالبان حرکت خودجوش و بیشتر از گذشته در خانه سینمای افغانستان راه افتاد. برخی برای شهرت طلبی کارهایی را انجام دادند و برخی هم فیلم‌های سفارشی که بیشتر قصه از تیره‌روزی‌های جامعه می‌کرد تهیه کردند.
آقای صدیق برمک با ساختن فیلم اسامه سینمای کشور را به جهانیان معرفی کرد. خانی مخانیم سایت تو است. کلاگاه کای بچگانی تا بکش، کلاه دخترانی تا بپوش، برو که بریم همینجا کار کنیم. برو. طالبا به کابل خانه کرده بچه طالب پیشاری کابل آواره کرده بچه طالب. همه عکس داماد همراه شمشیر بیارین. چون که طالبا آمده میگه. تا قبول کن. قبول کنه. قاضی سر من پیدا ته مادر ما بیاره. قاضی سر مادر من بیاره. رفته رفته هنرسالاران برای نگهداشت فرهنگ دیرینه سینمای افغانستان آستین بالا کشیدند و کارهای درشتی انجام دادند. خوشبختانه بعد از حکومت طالبا فیلم چشمای سرگردان ما نوشته کردم، کارگردانی کردم و در مجموع محتوای فیلم بیانگر اختطاف اطفال و تجارت اعضای بدنشان بود. فیلم به گونه جنایی پلیسی بود که خوشبختانه در عموم مدت زمان یک مقدار مورد توجه مردم قرار گرفت و در بعض فستیوال‌های ملی و بین‌المللی هم اشتراک کردند. دهه 80 سینماهای کمرخمیده افغانستان دوباره قد بلند کردند. این بار متفاوت‌تر، پرده‌هایی که سالها میزبان فیلم‌های افغانی بود امروز حاصل کار هنرمندان هندی، امریکایی و پاکستانی را به نمایش می‌گذارد. با این دلیل سینماها دوباره بیننده‌های خود را کم کرده است. مشتری سینمای امروزی کسانی اند که از بیکاری، هوای نامناسب جوی و یا هم درد و رنج روزگار برای اند چرت به چوکی‌های سینما بنا می‌برند. وقتی برین در سینماها جز 4 تا بچه‌ها و یا آدما و اشخاص ولگرد مثل ایروینیا، پودریا، شما اشخاص خوبتر و بهتر از سراغ نمی‌کنین. یک جوان هم نمی‌بینین که به سینما بره بشینه و فیلم ببینه. در شرایط فعلی پروبلم دولت یا پروبلم ما به اندازه زیاد است که بعض وقتا حتی خود سینماگرها سینما زیاد جان رفته و در فکر ازی است که کار پیدا کنیم که حداقل زندگی روزمره ما بچله. سینما پامیر در میان ازدحام دستفروشان و صدها صدای از فروشندگان نزدیک به منار یادبود فرخنده قرار دارد. اینجا برای جذب بیننده جار میزنند، صدایی که کمتر به گوش میرسد. زنان دیگر به سینماها پا نگذاشتند و مردان هم با تبلیغات فیلم‌های هندی و پاکستانی به آنجا کشانده میشوند. مردم مقدر فیلم های افغانی چون کم داریم، از کمپانیایی که فیلم ثبت میکنن و تولید میکنن بسیار کم است. در سال 2 یا 3 فیلم بیان، طبعا باز اگر زیاد باشه استغاثه مردم است، ولی که استغاثه مردم زیادتر سر فیلم پشتو و هندی است. و در هفته در روزی که ما 2 فیلم اندازیم، در هفته تقریبا 14 فیلم ما به نمایش میگذاریم. روزایی که مثلا تعطیلیست بیکاریست کار نیست که میگه آقا امروز رخصتی است استراحت کن، باز در اتاق که اصلا سر میره دلم تنگ میشه، باز ما اینجا مثلا میخوایم اما روز خود خوش تر کنیم. آریانا دومین نامی که بر تاج سینمای کابل خورد. در چند قدمی ارگ و در منطقه کم ازدحام شهر کابل میان حصارهای مناطق دیپلمات نشین و به شدت محافظت شده واقع است. اینجا تعداد انگشت شمار جوانان حتی کهنسالان به تماشای یک فیلم هندی نشستند. جواد نام دارد. برای تماشای فیلم هفته چند بار در سینما می آید. او می گوید دیدن فیلم در سینماهای کشور لذت بخش است. لذت از اینی است که این تصویر کلان است. مثلا تصویر کلان می بینید. در موبایل که ببینید تصویر خرد است. در او فرق بسیار زمین آسمانی دو تا فرق داره. در زمان مردمان خاندانی و با فرهنگ به سینما می رفتند، اما امروز کسانی که به این محلات می آیند به دید دیگر با آنان نگریسته می شود.
سالونا پر میشد. اما حال شما دیدین که در تایم 15 نفر 20 نفر زیاد تشریف نمیره، به خاطر که یکی فیلم خوب نداریم ما نمایش بتیم، دومی که در یک تعداد مردم به خاطر اقتصادش خراب شده که همین فرهنگ سینما رفتن به کلی از بین رفته. فیلم کلان هم در پروژکتور از مصرف هم می شود. سینما پارک اینجا برای حضور زنان مانع وجود ندارد و زنان هم نمی آیند. مردان است با فرمایشات از فیلم های بیرونی. مدتی که ورشکست شده بود، پس دوباره از سال پارک شروع با فعالیت نموده. ما فیلم های متعدد این را ما اینجا پخش میکنیم. علاقمند داریم، کم کم علاقمند داره، تا کم از دیگه علاقمند در سینما. پرسش اینجاست که چرا شهروندان کشور علاقمندی بر فیلم‌های افغانی ندارند؟ چرا سینماهای فعال در کشور امروز از ساخت‌های افغانی استفاده نمی‌کنند؟ اوس وخت کې تولید نلرو، مسلکی کسان ډیر کم دي، څوک چې پاتې هم دي د هغوی نه استفاده نه کیږي، زمینه د کار نه ورته مساعدېږي. بل دا چې د افغانستان په سطحه د کابل په سطح مسلکی سناریو لیکونکي هم نه لرو. بحث مارکتینگ ما داریم مشکل، بحث کادری وجود داره، بعض موضوعات تجارتی قضیه بسیار وجود داره که ما باش با مشکل مواجه هستیم و موضوعات فرهنگی هم یک بحث چالش دیگه را متاسفانه مردم ما و سینماگرای ما و حتی اکتور و اکتریس های ما باش مواجه هستند که آدم میتونه ایره ارمان بکنه. ریاست افغان فیلم هسته سینمایی در افغانستان، اما پس از گذشت چندین سال تا اکنون قادر به تولید یک فیلم هنری جدید و بلند بالای نشده است. سینما یعنی پول اگر بود سینما، اگر که نبود وجود نداره و ما روز به روز قدرت ما هم رو به تحلیل میره و آن چیزی که در نهاد خود داریم اون رو من دست میدیم. دخترا خواستی یا بیدار کجاست؟ ولی شکل تو یا آخری است. سریال لذت شوق از کارکردهای نیمه تمام ریاست افغان فیلم است که 70 قسمت و 2 فصل دارد که تنها 7 قسمتش تصویر برداری شده. به دلیل نبود بودجه کار روی قسمت‌های بعدیش صورت نگرفته است. سوژه فیلم سوژه اجتماعی است، واقعیت یعنی بیان کننده واقعیت عینی جامعه. 1.5 دهه پس اینه که ما سال گذشتیم بزرگ کننده همین مسائل است. مردم شریف و نجیبی که با ما سر میکنن و همیشه از ما میپرسن چرا با ما نمیتین تصویر از خود سرزمین و ما عاجزانه برشان میگیم که ما چیزی که داریم از کل توان ما پوره است، اول به شما میتیم. دوره حکومت اشرف غنی بدترین دوره بود. هیچ نوع توجهی به هنر فرهنگ افغانستان نکرد. در تمام بخش‌ها چیغ زد، سر و صدای خود کشید. از طریق تلویزیون ها میبینید زن گفته گلونش پاره شده، نمیفهمم حقوق بشر گفته گلونش پاره شده، سر میز نزدیک بشکنن، ولی به فرهنگ افغانستان هیچ چیزی نکرد. در کنار افغان فیلم، نهادهای تولیدی خصوصی نیز در تصویر کشیدن فیلم‌های افغانی تلاش می‌ورزند. این پرودکشن ها بازار پرزرق و برقی دارند، هم فیلم می‌سازند، هم سریال و هم مستند. محل تولید صدا و تصویر با انتقاد از کارکردهای ریاست افغان فیلم میگوید نباید ریاست افغان فیلم حکومت را در کمکاری‌هایش ملامت کند. افغان فیلم اگر چیز تولید میکنه هیچ به پول ضرورت نداره. چرا میگن به پول ضرورت داره؟ نان چاش دارین؟ دارین. ترانسپورت دارین؟ دارین. نویسنده دارین، کارگردان دارین، کامرا دارین، لایت دارین، لوکیشن دارین، صلاحیت حکومتی دارین، مکتوبتان در تمام لوکیشن ها میچله. پس دیگه چی میخواین؟ به تولید فیلم دیگه چی میخواین شما؟
قبل از شروع جنگ‌های داخلی در سراسر افغانستان بیشتر از 40 سینما فعال بوده که از آن جمله حدود 20 سینما در کابل برای مردم فیلم نمایش می‌دادند. اکنون افغانستان تنها 3 سینمای فعال دارد و بیشتر از سینماها تخریب و یا مراکز بازرگانی، انبار و یا محل برای برگزاری نشست‌ها تبدیل شدند. اوس د سینما متاسفانه مکان نه لري. ټول هر فلم هم چې څوک جوړوي نو 100% کې د تاوان سره مواجه دي، ځکه چې مکان ونه لري، ځای ونه لري. کله تا څوک ګوري، وخت چې څوک دی ونه ګوري طبعا ستا مصرف ضایع کیږي. دست کم 60 سال عمر سینمای افغانستان با فراز و نشیب‌های زیاد سپری شد، اما امروز در سطح منطقه هم نتوانسته جایگاهی داشته باشد. شاید بیشتر کم توجهی ناظم‌ها بوده است، فرهنگ پایان شهریانی که به سینماها می‌روند.